السلام علیکم ورحمت الله. نن درته له یوې متفاوتې ویډیو سره راغلی یم. دا ویډیو چې څومره مخکې ځي همدومره یې معلومات جالبه کیږي، ګټور کیږي او ستاسې په ژوند کې مثبت بدلون راوستلی شي. دغه ویډیو ده چې ما یې له ډېرو دوستانو سره وعده کړې وه. که تاسې زما ټیک ټاک کې ویډیو کتلي، ما د یوه 3 ساعته پادکاسټ په اړه خبرې کړې وې چې نړیوال ریکارډ یې جوړ کړی دی. په دې کې مهم موضوعاتو باندې بحث شوی دی. نن مې د هغې نچوړ درته راوړی. حوصله ورته مه بایلئ. که وخت نه لرئ دا ویډیو بیا وروسته وګورئ. کله چې مو وخت درلود، کله چې فارغ وئ دا ویډیو وګورئ. یا که سفر باندې تللی دا ویډیو اوږده ده، قرار یې ځان ته چالان کړئ او معلومات یې ځان سره واخلئ. کوم معلومات چې درته مهم ښکاره شو نوټ یې کړئ له ځان سره. یوازې یوټیوب کې دا 3 ساعته پادکاسټ دی. یوازې یوټیوب کې 140 میلیونه کسانو تر دې دمه چې دا ویډیو زه ثبتوم دا ویډیو کتلې ده. 3 ساعته پادکاسټ او د ګینیس نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی. دا 3 ساعته پادکاسټ چې ما وکتو، ما 2 ځل کتلی و. ذهن کې مې ویل چې دا حتما زه پښتو باندې د دې مهم نقاط راخلم او دوستانو سره یې شریکوم. انشاءالله چې دا ویډیو کوای شي تاسې ذهن کې، ستاسې اړیکو کې، ستاسې په ژوند کې مثبت تغیرات راولي، ځکه ډېرې مهمې خبرې پکې شوي دي. دا یاسر الحزیمي پودکاسټ دی. دا شخص یاسر الحزیمي نومیږي. د اړیکو، شخصیت جوړونې ډېر تکړه لیکوال او ویناوال دی. د فنجان په نوم دغه پودکاسټ کې 3 ساعته خبرې کړي چې دا په نړۍ کې تر ټولو ډېر کتل شوی پودکاسټ دی. 3 ساعته ویډیو ده، 140 میلیونه کسانو کتلي، ځکه مهمه ده. له همدې امله یې د ګینیس نړیوال ریکارډ جوړ کړی و، هغې کې ثبت شوی دی. تر دې وړاندې د ایلن ماسک یو پادکاسټ او د جو روګن په نوم یو یوټیوبر سره چې شاوخوا 88 میلیونه کسانو کتلی و، خو دا د هغې 2 چنده ډېر کتل شوی. په عربي ژبه دی او دومره کتل شوی، ځکه معلومات یې ډېر جالبه دي. د دې پادکاسټ هغه کمنټونه او هغه نظرونه د خلکو ما وکتل، ټولو به همدا ویل چې کاشکې دا نور هم اوږد وی. یعنې 3 ساعتو کې د دوی حوصله نه وه ختمه شوې او خلکو ویل چې کاشکې دا نور هم ډېر اوږد وی. خلکو ویل ژوند کې مثبت بدلون راوستی دی. ډېر زیات خلک ترې خوشحاله دي کمنټونو دغه کې. نو ما ویل چې ولې زما افغان ورونه له دغو معلوماتو مستفید نشي. په همدې خاطر مې ډېر کار په دې وکړو. تقریبا 21 صفحې شاوخوا معلومات شو چې ما دا راواخیستل. پښتو هغه لنډیز مې ورته برابر کړو، مهم نقاط مې ترې راواخیستل او ستاسې په خدمت کې دي. انشاءالله چې تر نورو دوستانو یې ورسوئ، ځکه موږ او تاسې همیشه په اړیکو کې ستونزې لرو. په اړیکې دي چې زموږ او ستاسې ژوند برابروي، اړیکې دي زموږ او ستاسې ژوند خوندور کوي یا یې بې خونده کوي. نو لومړی راځئ یوه لنډه مقدمه اورو چې دا پادکاسټ په څه شي باندې پیل کیږي. دا کلیپ یې وګورئ، ورپسې بیا موږ او تاسې خپله خبره جاري ساتو. لا يوجد علاقة له مطلب یا احتیاج پرته هیڅ اړیکه نشته. دا قاعده ده، نشته داسې اړیکه. ان له الله پاک سره اړیکه هم د مطلب لپاره ده، لیکن له انسان سره د الله پاک اړیکه بې مطلبه، بې احتیاجه ده، ځکه هغه غني او ټولواک دی. د دې پادکاسټ چلونکی په مقدمه کې وایي روغتیایي ادارو څېړنې ښیي چې د ډپریشن یا ژور خفګان یو عمده لامل اوږدمهاله یوازیتوب دی، هغه چې ډېری ځوانان پرې نن اخته دي. او ښې او ګټورې اړیکې کوای شي پر دغه ستونزو د برلاسه کېدو لپاره مرسته وکړي. موږ او تاسې ګورو نن ځوانان ټول غم لري، خفګان لري، له ژونده خوند نه اخلي، ستړي وي، ځکه چې دی اکثره وخت یوازې وي. او که یوازې نه وي د دوی اړیکې ناکامې وي. د خلکو له لاسه د دوی ستونزې او تکلیفونه وي. خلکو سره خپلې اړیکې نشي تنظیمولی. همدا ده چې دوی په ناروغیو، ذهني ناکراریو باندې اخته کیږي. نو دا پادکاسټ تاسې سره په دې کې مرسته کولی شي. ذهني ناروغتیا د بریالیو اړیکو سره ډېره زیاته ښه کیږي. پاموړ رول پکې لري. پر همدې موضوع پیل کوو. په پیل کې یاسر الحزیمي چې د پیاوړي شخصیت جوړولو او اړیکو متخصص دی او په دې برخه کې ډېر روزنیز ورکشاپونه، پروګرامونه او برنامې وړاندې کړي دي. دا د پیاوړي شخصیت په اړه وایي کله چې له چا سره اړیکې پالي، اړیکې د زغرې یا د شمشیر په توګه. زغره هغه وخت
د شمشیر په توګه شمشیر باید لاس کې ولري، ځینې وخت کې باید پوخ کې کېدی، او دغه اړیکې چې ته پالې خلکو سره دا باید د داسې چلندو سره کې مثال یې داسې وي، ته یو زغره لري، یو پوخ لري زغره او یو ډال لري. په اړیکو کې کله کله انسان چیچل کېږي، انسان ځورول کېږي، پازابول کېږي د داسې خلکو لخوا چې ته ورسره هېڅ راشه درشه نه لري یا هېڅ کار دی ورسره نه وي، اما دوی ستا ژوند بې خونده کوي. دغسې خلکو پر وړاندې باید ته زغره یا شمشیر په لاس ولري او ته داسې خلکو په ضد یې وکاروي. کله چې ځینې خلک داسې هم دي چې د هغوی پر وړاندې باید ستا زغره په خپل پوخ کې پرته وي، راوای نه خلي. کله کله باید د خلکو پر وړاندې هغه ډال ولري، دفاع وکړي له ځانه. مثلا کله چې ته مور او پلار سره مشران، ملګري، عزیزان، نیک دوستان، زغره دی یا شمشیر دی باید په خپل پوخ کې پروتي، اړتیا ورته نشته چې ته یې راوباسي. خو ځینې انسانان بیا داسې دي چې باید همدغه زغره دوی ته کرښې رسم کړي، حدود ورته وټاکي چې له دې حدودو به مخکې نه راځي. دغسې انسانانو ته باید تا حدود ټاکلي او ورته ووایي چې ګوره دغه زما حدود دي، دې نه به داخل ته نه راځي. ستونزه چیرې ده؟ که موږ دا زغره ونه لرو، د شمشیر ونه لرو او هر چا سره په نیک چلند او په دغه باندې ښه تعامل کوو، موږ کمزوري کېږو، عاجزه کېږو د خلکو پر وړاندې. خو که همیشه شمشیر په لاس ګرځو، بیا نو موږ تیزي کوو، خپلې اړیکې له منځه وړو او دوستان په مخالفانو بدلو. دا هم ته زیان اړوي. نه، د دې مطلب دا نه دی چې ته رښتیا شمشیر په لاس ګرځي او شمشیر راواخله او ګرځه. نه، د دې هدف دا دی چې ته باید خپل خوی داسې تنظیم کې چې کوم ځای کې تیزي وکړي، کوم ځای کې نرمي وکړي. له حده ډېره نرمي هم تاوان کوي او له حده ډېر تیزي هم تاوان کوي. ته باید پوه شې چې چا سره څنګه تعامل وکړي، چا ته حدود رسم کړي چې له هغې مخکې را نشي، چا ته ووایي چې خپل حدود وپېژنه، را پرې نه دی چې ستا سره را وړاندې شي، له حدودو دې را تېر شي او زیاتیا در سره وکړي. هغوی ته باید خپل حدود ور وپېژني. هېڅ چا ته اجازه ور نه کړي چې له حدودو سره غړونه وکړي او ستا ژوند تریخ کړي. ځکه ډېرو کسانو ژوند د نورو کسانو لاسه په تکلیف دی، بې خونده دی. انسانان دي چې د انسانانو ژوند بې خونده کوي، انسانان دي چې د انسانانو لاسه په عذاب دي. دغه انسانانو ته باید ته حدود وټاکي. یاسر الحزیمي یوه جالبه نقطې ته اشاره کوي د خپلو خبرو په لړ کې. دی وایي په اړیکو کې تر ټولو مهمه اړیکه چې د اړیکو اساس او بنیاد دی، له ځان سره یا ذات سره اړیکه ده. ورپسې وایي د اړیکو 4 ارکان یا اساسات دي. لومړی له الله پاک سره اړیکه یا علاقه. الله پاک فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ژباړه دا ده چې دا باوري ده کوم خلک چې ایمان راوړی دی او ښه عملونه یې کړي دي، ډېر ژر به رحمان رب د هغوی لپاره په زړونو کې مینه پیدا کړي. د انسانانو په زړونو کې ځینې خلک دي هیڅ ګټه درته نه رسوي، خو بیا هم په تا ګراني او له هغوی سره ځان آرامه احساسوي او بې له کوم پخوانۍ تجربې پرې اعتبار کوي. دا مینه څنګه ده؟ دا مینه د الله پاک لخوا ده. نو له الله پاک او خالق سره مینه له مخلوق سره پر مینې مخامخ تاثیر کوي. که ته خپلې اړیکې یعنې هدف یې دا دی چې الله پاک سره ښې تنظیم کړي، انسانانو سره ستا اړیکې ښې کېږي، انسانانو سره ستا اړیکې ګټورې او مثبت کېږي. ښه اړیکه په 3 شیانو باندې ولاړه ده. د هغه څه خصوصا د الله پاک سره ښه اړیکه په 3 شیانو باندې ولاړه ده. د هغه څه منل او ایمان پرې لرل چې موږ ته یې الله پاک امر کړی ویلی دي، په تقدیر ایمان لرل او د الله پاک د امر منل یا عملي کول او د هغه چې موږ ته ویلي مه یې کوئ د هغې نه ترسره کول. څوک چې دا کوي له الله پاک سره ښه اړیکه پالي. یاسر الحزیمي اړیکې په 3 ډوله تقسیموي. له الله پاک سره اړیکه چې خبرې مو پرې وکړې، له خپل ځان یا ذات سره اړیکه او له نورو سره اړیکه. لومړی له الله پاک سره اړیکه. دا تر ټولو مهمه او اړینه اړیکه ده چې د انسان ژوند او آخرت تضمینوي، ورپورې تړلی دی. دویم له ذات یا له خپل ځان سره اړیکه ده. خپل ذات یا ځان څه شی دی؟
ستا اړیکې ستا ذات جوړوي، ستا کلتور، ستا مطالعه، ستا لباس، ستا ظاهري څېره، نوم دی، رفتار دی، ناسته ولاړه دی، ملکیت دی، نوم دی، تخلص دی، دا هر څه ستا د شخصیت یا ذات برخې دي. دا ستا شخصیت جوړوي. د اړیکو جوړولو لپاره تر ټولو مهم د اساسي شی مهارتونه او وړتیاوې دي. ځکه اړیکې په تعاون یا یو بل سره مرستې یا یو بل سره د کومک کولو په اساس باندې مخکې ځي. یا اړیکې د ګټو په تبادلې باندې تکیه کوي. قرآن ورته تسخیر لفظ کارولی. ته زما، زه ستا او نور ټول یو بل دپاره نعمتونه او موږ او تاسې د یو بل لپاره مسخر کړای شوي وو. ټول نعمتونه زموږ او تاسې لپاره مسخر دي. انسانان الله پاک موږ او تاسې لپاره مسخر کړي دي. موږ او تاسې د نورو لپاره مسخر کړي وو. همدې لپاره ستا مهارتونه او وړتیاوې چې څومره زیاتېږي، ستا ارزښت ورسره زیاتېږي او تا ته د خلکو احتیاج یا اړتیا زیاتېږي. او برعکس څومره چې ستا مهارتونه، پوهه او استعداد دې کمیږي، خلکو ته ستا احتیاج ډېرېږي، په خلکو باندې ته بوج کېږي، ارزښت دې ورسره کمیږي. یعنې څومره مهارتونه چې ته لرې، همدومره مهم شخص یې. مثلا که ستا یوه نړیواله مهمه ژبه زده یي، په کمپیوټر او ټکنالوژي پوهېږي، شرعي علم لري، تاریخ دې زده وي، نو ته په دې برخو کې چاته احتیاج نه یي. خو چې څومره ستا پوهه، ستا مهارتونه کمیږي، همدومره خلکو ته ستا احتیاج او پر خلکو د تکیه زیاتېږي او خلکو اړتیا بیا تا ته کمیږي. بل مثال، کله چې ته چاته زنګ وهې او ستا نوم د هغه د موبایل پر ښیښه راځي، همدا چې هغه کس ستا نوم وګوري، اتومات پوهېږي چې څه قصه ده. ته هم پوهېږي چې هغه کس ته ټلیفون ځواب نه کړي، هغه کس ته ارزښت نه درکوي. هغه کس په له ځان سره فکر کوي چې د ستا د نوم په خپل موبایل ښیښې باندې وویني چې بیا یې څه کار دی، بیا څه خبره ده، بیا څه مطلب دی، بیا څه مرستې ته اړتیا لري. خو که ته یو ماهر انسان واوسې، له ځانه مهم شخصیت جوړ کړي، علم دې لوړي، تجربه دې ډېرئ، دغه کس ته چې ته زنګ وې، ټلیفون دې په ډېرې خوشحالۍ باندې وکې کوي، ځواب درکوي او پوهېږي چې یا یې احوال اخلي او یا کومه ګټه ورسې. ځکه چې پوهېږي چې ته مطلب نه لري، ځکه ته په خپل ځان باندې متکی او مهارتونه دې لوړ دي، شخصیت دی. یو څوک چې همیشه خلکو ته زنګ وهي او مرسته غواړي په هره برخه کې چې نو د هغه په ټلیفون به خلک خوشحاله کېږي؟ نه. ځکه څومره چې ته په خلکو تکیه کېږي، همدومره په خلکو بوج کېږي. نو ځکه ستا مهارتونه، استعداد، پوهه، وړتیاوې ستا پر اړیکو مخامخ اغېز لري. خلکو سره ستا په اړیکو کې مثبت رول لري. لکه څنګه چې ابن تیمیه یا علي رضی الله عنه ته یو قول منسوب دی چې وایي خلک درې ډوله دي. لومړی هغه چې ته ورسره مرسته کوي، ته یې امیر یا آمر یې، ستا تر احسان لاندې. یعنې هغه چې تا سره مرسته کوي، ته یې تر لاس لاندې اسیر یې، احسانمند به یې، هغه به په تا احسان کوي. او هغه چې تا ته اړتیا نه لري یا تا ته محتاج نه دي، ستا سره سیال یا مساوي دي، ستا سیالان دي. همیشه کوشش کوئ، یعنې هدف یې دا دی چې ته خپلې اړیکې داسې تنظیم کړي چې خلکو سره سیالي کې برابر واوسي، ښه سیالي، بده نه. اوس که ته همیشه د امیر یا آمر په شان ژوند کوي، دا حالت تا ته خطرناکه دی، ځکه چې همیشه به خلک له تا استفاده کوي، د ناراحتۍ احساس به کوي. دا چې ته د چا لاس لاندې ژوند کوي او همیشه ورته محتاج یې، دا حالت هم کله څوک ځان ته انتخابوي. د ذلت حالت دی، همیشه به ځان کم احساسوي، هیڅ ارزښت به ځان ته نه ورکوي، خلک به هم تا ته چندان ارزښت نه درکوي، ځکه هر انسان خپل ځان ته ارزښت ورکوي. ټول وخت به د خجالتۍ او ذلت په احساس باندې تېرېږي. او دا چې همیشه د سیال ژوند کوي او هیڅ چاته احتیاج نه یې، دا هم سخته ده، ځکه انسانان یو بل ته ضرورت لري. نو ته باید د دې ټولو منځ کې لاره انتخاب کړې. هدف ترې دا دی. زه چې کله وایم هدف ترې دا دی، دا زما خبرې دي، یعنې چې مې وویل دا زما خبرې دي، لای تشریح کوم چې تاسو ته اسانه شي. اصلي خبرې د یاسر الحزیمي دي. زه چې کله اضافه کوم، تشریح کوم، یعنې یا هدف یې دا دی، په دغه کلماتو استعمالوم. یو څوک و دعا یې کوله چې یا الله ما خپل هیڅ بنده ته، هیڅ مخلوق ته مې احتیاج وه. امام احمد ابن حنبل دا خبره واورېده، ویل د انسان د خپل هلاکت لپاره
دعا وکړه. یعنی ځکه یوازې مړي خلکو ته محتاج نه دي، خو تر هغې چې ته ژوندی ته خلکو ته او خلک تا ته اړتیا لري. له خپل ذات سره حقیقي او ګټوره اړیکه دا ده چې ستا اصلي څېره له هغې سره ډېره متفاوته نه وي چې ته یې خلکو ته ورښکاره کوي. یعنی پټه او ښکاره څېره دې یو شان وي. له همدې امله ویلیام جیمز په نوم یو کس ویلي، فیلسوف دی، کله چې 2 کسان ملاقات کوي دا په حقیقت کې 6 کسان ملاقات کوي. څنګه؟ مثلا ته یو چا سره ملاقات کې، ته چې ورته په کومه سترګه ګوري هغه ځان ته په همغه سترګه ګوري چې ته ورته ګوري، او هغه په حقیقت کې چې کوم دی هغه چې تا ته په کومه سترګه ګوري یو کس، ته چې د هغې له اړخه کوم ځان ته نظر لري 2 کسان، او ته چې څنګه یې 3 کسان، 3 دا 3 هغه 6 کسان. یعنی انسانان د نورو په نظر ځان ته ګوري. اوس اصلي خبره راځي، ستا د اصلي شخصیت او هغه چې ته یې خلکو ته ښکاره کوي ترمنځ چې څومره تفاوت ډېرېږي، په همغه اندازه ستا ژور خفګان، غم دی، او په ځان بېباوري، د ځان کم ارزښت احساسول او دا نور ستونزې ورسره ډېرېږي. ته چې کله یو شان یو خلکو ته بل ډول ځان ښکاره کوي، له دې سره به ستا دا احساس دوامداره زیاتېږي چې ته منافقت کوې، دروغجن یې، او په ځان باندې ډاډ نه لري، ډاډ دې کمیږي، ځکه چې ته 2 څېرې لري، یو هغه چې خلک درته ګوري، یو چې ته څنګه یې. او دا له نورو سره ستا پر اړیکو ډېر منفي تاثیر لري، ځکه خلک ډېر ژر ستا اصلي حیثیت او څېره پیژني. مثلا تا ته یو څوک راځي درته وایي چې زه دا کار تا سره د انډیوالۍ په خاطر کوم، د الله دپاره کوم، خو آخر کې درنه مطلب لري. دغه کس اول کې چې څنګه وو تا ته معلوم شي چې په آخر کې د هدف مطلب وو، مطلب دپاره تاسو دا کومک وکړو، اتومات د څېره تا ته رابرسېره کېږي. دا ډول انسانان چې کله اصلي څېره د دوی راښکاره شي، دوی ځان ته هم معلومیږي چې زه مطلب اشنا یم، تا سره دا اړیکه پالم. حقیقت کې اصلي څېره د خپله څرګنده ده، او تا ته چې کومه څېره درښیي هغه اصلي څېره نه ده. انسانان نورو ته د رقیب یا د څارونکي په سترګه ګوري. سارتر په نوم فیلسوف وایي کله چې انسان یوه خونه کې یوازې ناست وي، دی په خپله وي یا اصلي حالت وي، د ده موقف، د ده ارزښتونه او نور هر څه چې دی لري دی ته پام نه وي، طبیعي حالت کې ناست وي. خو چې کله یو څوک داخل شي کوټې ته، دروازه خلاصه شي، د اتومات رانیغ شي، بدل شي، د یو بل انسان شي، ځکه دی دغه داخل شوي کس له نقطې نظره بیا ځان ته ګوري، د هغه په سترګو کې ځان ته ګوري چې دا کس ما په اړه څه فکر کوي. دا انسان ولې خپل عادي حالت بدلوي، عادي حالت نه راوځي؟ ځکه چې دی هغه کس ته د رقیب په سترګه ګوري یا د څارونکي په سترګه ورته ګوري، او کله چې هغه داخل شي د اصلي څېره بدله شي. نو کله چې ته د انسانانو دپاره داسې حالت بدلی را بدلی، نو بیا فکر وکړه چې کله الله پاک د انسان اصلي رقیبي یا څارونکی وي، بیا به ستا حالت څنګه وي؟ هدف یې دا دی ته هغه وخت واقعي انسان یې، ستا د ژوند مشکلات هغه وخت حل کېږي چې ته څنګه پټ و پناه یې، همداسې بهر هم اوسي، ځکه چې پټ و پناه الله پاک څارونکی دی. ته د انسانانو دپاره خپل حالت او موقف بدلی، خو بیا چې کله بهر راوځي څومره ښه انسان شي. انسانان کله ځان ته غلط احساس کوي، کله انسانان پوهېږي زه غلط یم چې نور خلک یې درته ووایي، ځکه دا انسانان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې المؤمن مرآة المؤمن، مؤمن د مؤمن آینه ده. هوښیار انسان چې کله آینه کې ځان بدرنګه ویني، آینه نه ماتوي. د ښیښې ګناه څه ده؟ ځکه هغې تا ته اصلي څېره درښودلې. دغه انسانانو سره چې تا اړیکې لري، کله چې دوی په تا انتقاد کوي، کله دغه کوي، سالم انتقادونه داسې دي، ته باید هغوی سره اړیکې پرې نه کړې، هدف ترې دا دی، او ته باید دغه ښیښه له منځه یونسي، ځکه پام کوه چې ښیښه تا ته نه راځي، ته ورځې ښیښې ته درېږي. په دې معنی چې انسان باید له نورو نصیحت او مشورې واوري، داسې نه چې په تمه چې خلک به ما ته راځي کور ته مشورې به راکوي، نه، ته باید له خلکو مثبتې مشورې واخلي، په ژوند کې بدلون راولي او اړیکې دې سمبالې کړي. کله چې منفي نظر درکړي تا کې نه وي، په دې معنی چې هغوی تا ته خپله هغه اصلي څېره ستا نه ده درښودلې،
بدرنګه څیره درښیي. کله چې تا ته غلط معلومات درکوي ته د هغې په اساس باید دوی سره تعامل وکړي. انسان باید ځان ته په هغه سترګه وګوري چې څنګه او څومره دی، نه بې ځایه ځان ته په لویه سترګه وګوري او نه په ډېره کمه سترګه وګوري، ځکه دغه دواړه حالتونه د انسان په تاوان دي. عمر رضی الله عنه یو ځل منبر ته پورته کېدو پر مهال یې ویل ما به یو وخت چوپاني کوله. خلکو ورته ویل تا د همدې دپاره موږ راغوښتي وو. ویل نه، زه چې کله پورته کېدم ما ته نفس مې دا احساس راکړو چې ته خو عمر یې، امیر المؤمنین یې، څومره لوی شخص یې. ما وغوښتل چې تاسو ته ښکاره کړم چې زه یو وخت کې چوپان وم. یعنې هدف دا چې خپل هغه غرور، ایګو او کوم احساس د کبر چې زړه کې راته هغه یې وواژه، مړ یې کړو، اور یې ور مړ کړ او طبیعي حالت یې ځان ته غوره کړ. په دې ډول باندې انسان باید خپل ځان ډیسپلین کړي، خپل ځان تزکیه کړي. خو که انسان ځان بیا له حده زیات کم ګڼي دا هم ستونزه لري، ځکه چې دا ته تاوان کوي. ته به همیشه هر ځای کې ځان کم ګڼي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره ښه فرمایلي انسان باید ځان تحقیر نه کړي. صحابه پوښتنه وکړه چې انسان څنګه ځان تحقیر کولی شي؟ انسان خو خپل ځان څنګه تحقیروي؟ هغه مبارک وفرمایل داسې یو ازموینه، داسې یو کار کې ځان ښکیلوي چې تر وس یې پورته وي. یو کار باندې راځي اعلان کوي زه داسې کار کوم، هغه بیا نشي کولی. مثلا زه او ته وایو فلانی کار کوو، خو د هغې وړتیا وس نه لرو. کله چې هغه کار کې ځان ښکیل کړو په لوی لاس ځان کم راولو. په ځان له حده ډاډ په سم ډول د ځان نه پېژندلو له امله کېږي. مثلا یو څوک په یو کار نوی شروع کوي، دی چې څنګه جذباتو کې اول کې وروسته بیا نه وي. کله چې مخکې لاړ شي دغه کار ستونزې ورته معلومې شي، دغه کار مشکلات ورته معلوم شي، دی دې ته متوجه شي چې دا کار خو ډېر سخت و. همدې لپاره د چې څومره تجربه کوي همدومره ورته کار مشکل ښکارېږي. که د قوي اراده ونه لري کار پرېږدي، نیمه کې ستړی کېږي او هر څه په میدان پرېږدي، کار ته پاتې کېږي. خو انسانان په دوه ډوله دي، یو هغه چې ناکام شي غورځېږي او یو هغه چې هماغسې غورځېدلی پاتې کېږي، او بل هغه چې بیا راپورته کېږي، لویږي بیا راپورته کېږي، لویږي بیا راپورته کېږي. یعنې ته باید دغه انسان اوسې که وغورځېدې بیا راپورته شي، اراده دې قوي. ځکه انسانان له خپلو تجربو، له محدودیتونو زده کړه کوي، خپلې کمزورۍ پېژني، په قوت یې بدلی، مخکې ځي. ته باید تجربه وکړې، ځکه بې له تجربې انسان نه پوهېږي چې کمیان یې څه دي، څنګه یې پوره کړي. د عربو وایي متل دی له تجربې مخکې ډار کمزوري ده. ته باید تجربه وکړې، بعد د هغې بیا که ډارېدې پوه شې چې دا ستونزه ده. هر انسان له کمزوري حالته پیل کوي بیا مخکې ځي. داسې انسانان ته نه پېژني چې دوی اول نه قوي راغلي، ځکه انسان په تجربو پیاوړی کېږي. ستا د ډریورۍ لومړۍ ورځې به تا ته یادېږي. لومړۍ ورځ څومره سختې وي، څومره ډارېدې. په 2 مترۍ کې به د موټر تېرېدو ورته پښې به دې لړزېدلې. نن څنګه ډریوري؟ د عامو خلکو خبره په پټو سترګو باندې ډریوري کې. نو ستا د ډریورۍ تجربه را په یاده کړه. په لومړۍ ورځو کې تا چې نوې ډریوري کوله څومره ډارېدې، څومره وېرېدې چې ټکر ونه کړي. 2 متره لرې به درنه موټر تېرېده، ډارېدې به دې پښې به دې لړزېدې چې ټکر ونه کړي. پراخ ځای به موټر به دې نشو تاوولی. نن چې ډریوري په پټو سترګو ډریوري کې په عامه اصطلاح، نو ته چې دا تنګ ځایونه یې ډاډه پې ورځي، په یوه لاس ډریوري کې خبرې هم پکې کوې، موبایل ته هم پکې ګورې، کیسې هم پکې کوې. دا ځکه چې تا تجربه وکړله، ځکه چې ته ماهر شوې، ځکه چې ته با تجربه شوې، تجربې دې وکړې. یو ورځ، بله ورځ ټکر درنه وشو، بل وشو، بالاخره ته یو تکړه ډریور شو. ژوند هم همداسې دی. هدف ترې دا دی چې ژوند هم همداسې دی. ته چې څومره ژوند کې مخکې ځې، تجربې کوي، په هماغه اندازه باندې ستا ژوند خوندور کېږي، مهارتونه دې ډېرېږي او ته یو کامیابه او بریالی انسان کېږي. هر څه ته چې په ژوند کې داخلېدې همدا فکر کوه چې زه په لومړۍ ورځ په ډریورۍ کې څنګه ومه، یا په یو بل کار مثال راوله ځان ته، په دې ورځ باندې زه څنګه ومه او وروسته بیا هغې کې څنګه ماهره شوم. هر کار د ژوند همداسې دی. د همدې ډریورۍ قاعده په هر څه تطبیقوه.
وروسته ته تکړه کېږي، ته تجربه پیدا کوې، سترګې دې پخېږي، بیا همداسې ډاډه په هر څه باندې ورځي. دا ډېر ښه مثال دی. ډریوري چې ما نوې شروع کوله، لرې به موټرو طبیعت به مې ورته خراب و چې اوس ونه لګي. اوس الحمدلله په ډاډ باندې پوهېږم چې څومره زاویې زه نه وینم، حتی راته معلومېږي چې په دې زه تېرېدی شم. داسې هم همداسې ژوند هره برخه همداسې ده. تجربه غواړي، ممارست غواړي، زحمت غواړي، جدوجهد غواړي، اراده غواړي قوي. هر کار د ژوند همداسې په تجربو باندې مخکې ځي او ته کامیابه کېږي. پکې د خبرو په لړ کې یاسر الحزیمي 3 شیان ډېر اسانه ډول باندې تعریفوي او د اعتماد به نفس او غرور ترمن فرق کوي. یو په ځان ډاډ یا اعتماد به نفس دی. د خپل وړتیا شعور چې هغه وړتیا په انسان کې وي، دې ته اعتماد به نفس وي. غرور په هغه وړتیا ډاډمنېدل چې انسان په وجود کې بیخي نه وي، انسان هغه نه لري وړتیا، خدای پې ډاډی، غرور پې کوي. او ځان کم ګڼل بیا د وړتیا په شتون کې پر خپل ځان بې باوره کېدل یا اعتماد نه لرل، دا ځان کم ګڼل دي. د خلکو خبرې په انسانانو تاثیر کوي، خو کله چې انسان په ژوند کې لاسته راوړنې ولري نو په هغې زړه ډاډه وي او د خلکو خبرې پرې ډېر تاثیر نه کوي. خو که انسان په ژوند کې لاسته راوړنې ونه لري، د خلکو خبرې ډېر زر پرې تاثیر کوي او اغېزمنوي. له لاسته راوړنو سره سره انسان نشي کولی چې د خلکو خولې بندې کړي، اما کولی شي خپل غوږونه بند کړي، پرده پرې راونغاړي او د خلکو نظرونو له اورېدو ځان بې پروا کړي. ځکه دا ناممکنه ده چې موږ د خلکو خولې، د خلکو سپکې سپورې او منفي نظرونه بند کړو. خلک د خپل رب په اړه منفي نظر څرګندوي، جرأت کوي خپل خالق د هغوی ژوند، واک، روزي، هر څه د هغه په لاس کې ده، هغه په اړه وایي. ځینې وایي د الله لاس تړلی دي، ځینې وایي الله پاک فقیر دی، ځینې نور بل څه وایي، نعوذ بالله. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه خلک خبرې کوي. نو زه ورته څوک یو؟ نو ما ورته نشي خوندې پاتې کېدی د خلکو له خبرو. موسی علیه السلام الله پاک ته ویل ای ربه د خلکو خولې زما په اړه بندې کړه. الله پاک ورته ویل موسی دا خبره ما د ځان دپاره نه ده لیکلې، ما د ځان دپاره نه ده مقدر کړې، نو ستا دپاره به یې څه مقدر کړم. خلک چې هر څه غواړي ودې وایي، خو چې ته ملامت نه یو، په تا کې هغه ستونزه نه وي، دې حالتونو ته اماده واوسه چې کیسه کې مه کېږه. بله خبره د خلکو سره د ځان پرتله کولو په اړه ده. کوچنی وړوکی شی کله پیژندل کېږي چې مقایسه شي. کوچنی د غټ شي سره مقایسه شي، بیا تفاوت کېږي. کله چې یو داسې شی له بل شي سره پرتله کېږي، دونه برابر بیا غټه وړوکی نه معلومیږي. کله چې ته له خلکو سره ځان مقایسه کوې، پرتله کوې، هغوی درته لوی او مهم ښکاري، له دې سره تا ته ځان کم ښکاري. خو که خلک کم ګڼي او ځان درته لوی ښکاري، بیا درنه کبر کېږي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي بطر الحق وغمت الناس. دا احمد ابن د امام احمد ابن حنبل په کتاب کې روایت شوی ده او مسلم هم روایت کړی دی. څه معنی؟ د حق ردول، د حق څخه انکار، په حق باندې سترګې پټول او د خلکو سپک ګڼل، دا کبر دی. دا د کبر تعریف دی. خو اوس حال څه دی؟ چې هر انسان ته د هغه اصلي مقام په اندازه پام وکړي. څنګه چې دوی دي په هغه سترګه ورته وګوري، د یو انسان په سترګه ورته وګوري. داسې نه چې ډېرې لوړ کړي، داسې نه چې ډېرې ښکته کړي. له حده زیات خلک مه لویان کوه، ځان درته کوچنی ښکاري. له حده ځان مه لویوه چې خلک درته کوچنی ښکاره شي. منځ کې انسان ځان ته د ګټې او تاوان صلاحیت نه لري، بیا نو پاتې دا چې تا ته به څه ګټه او تاوان ورسوي. کله چې چا ځورولې خبرې درپسې کولې او د یا د ضرر رسولو اراده یې لرله، دې حالتونو ته د یوې مخفي کمرې په سترګه ګوره. کله چې انسان نه خبر چې هلته کمره پرته ده، څنګه زر غوسه کېږي، طبیعي حالت ښکاره کوي بل ول. او کله چې خبر شي چې هلته مخفي کمره ده، څنګه اتومات ښه سړی شي. دا دویم حالت حقیقي حالت نه دی، اصلي حالت دی. اصلي حالت کوم دی؟ هغه مخکینی غوسه کېږي، طبیعي حالت کوي. د دنیا ژوند هم لکه د مخفي کمرې ننداره ده.
ډېری حالتونه حقیقي نه دي. تا ته چې څنګه د خلکو هغه څېرې ښکاري، څنګه چې درته خلک ښکاري، دوی په اصل کې داسې نه دي. د خلکو راضي کولو او ناراضه کولو لپاره دنیا ته نه یې راغلی. موږ دنیا ته د هغه څه ترسره کولو لپاره راغلي یو چې الله پاک یې له موږ غواړي، الله پاک پرې راضي کېږي. دته نه چې خلک لوی او کم وګڼو. که په دې مفکوره اوسې د خلکو انتقادونه خبرې در باندې په اسانۍ اغېز نشي کوی، ځکه دوی ته به ته هغه ګمان کوي چې دوی دي هغسې څنګه چې دوی دي. امام الاوزاعي چې کله د وخت د امیر لخوا ایزار کړی شو، کفن یې اغوستی و، ځکه چې امیر ډېر ظالم و، دی په دې فکر ورغلی و چې وژني به. کله چې ورغی د دې پر ځای خلکو ځانونه راټول کړل، ځکه د کفن اغوستی و. خلکو ویل چې اوس به وژني. برعکس امیر قدر وکړو، احترام یې وکړو او خپل څنګ کې کېنه او ښه په قدر عزت یې بېرته رخصت کړو. پوښتنه ترې وشوه چې د دې حکمت څه و. زه چې کله راننوتم ما چې د حاکم یا د امیر په خپل تخت باندې ولیدو چې دومره شان او شوکت کې ناست دی، الله پاک را په یاد شو چې په عرش باندې استوا کړې، دا به څه شان او دبدبه وي. عادي انسان د ځان ته ضرر رسولو صلاحیت نه لري، بل ته د ضرر رسولو صلاحیت به څه ولري. نو همدا و چې هغه راته کوچنی ښکاره شو، ځکه چې کله الله پاک لوی ګڼي انسانان درته کوچني کېږي، ځکه نفع او ضرر د الله پاک په لاس کې دی، انسانانو نه دی. ته چې کله انسانان ته د هغوی تر اصلي حیثیته لوړ فکر کوي، لکه مدیر د خپلې روزي سرچینه ګڼي یا خپل برخلیک وظیفې پورې تړي او یا داسې نور، ته دوی ته له حده زیات فکر کوي. دغه انسانان دي د دې لپاره راغلي چې ستا په اړه د الله پاک اراده تمثیل کړي. انسانان د الله پاک د ارادې د تمثیل لپاره د یو بل لپاره مسخر کړای شوي دي، اسباب دي. ته چې الله پاک د خیر اراده وکړي، انسانان ته مسخر کوي، ټول نظام یې ته مسخر کړی دی، تابع کړی دی. ځکه د انسان پر ځای باید الله پاک په الله پاک تکیه وکړو. خلک خپل رب ته پرېږده. دا مقایسه کول چې نور خلکو سره ځان مقایسه کوي، هغه لویان دي، ته ورسره یو ډول چلند کې، تعامل کې، ته مه کوه. ته دغه انسانانو په ژوند کې دننه شه، زر قسمه مشکلات لري، زر قسمه ستونزې لري. پاتې دا چې ته د هغوی په شان ته که د هغوی په ځای شي، ته به سل ځله په دې خپل اوسني حالت باندې شکر وباسي. بیا د یوې پوښتنې په ځواب کې چې له څه ډول خلکو سره چارو کې مشوره وکړو، دی وایي له داسې چا سره مشوره کوه چې د 3 شرطونه ولري. حکیم وي، تا ښه وپېژني او ستا په موضوع باندې ښه پوهېږي. بیا نو خبره یو بل مهم ځای ته ځي، اوسنی غربي انفرادیت یا انډیویژوالیزم، چې ځینې مسلمانان ځوانان هم ترې متاثره شوي دي او عمل پرې کوي. دا په شدید ډول باندې مردود یا رد کړای شوی دی، د طبیعي ژوند خلاف دی. انفرادیت ځانځاني ته وایي چې هر سړی خپل خواهشاتو پسې منډې وي، هر سړی خپل کار کوي، خپل ځان خوشحالولو لپاره ستړی، نور خلک کورنۍ خپل خپلوان ترې پاتې. یاسر الحزیمي وایي له انفرادیت سره اطمینان او ډاډ نه راځي، ډاډ او امنیت کورنۍ سره له تړاوه راځي، خپل خپلوانو سره له تړاوه راځي. پخوا به هڅه کېده چې کورنۍ لرې کورنۍ خپلې کړی شي. مثلا هېڅ به دې نه پېژندو، پلار به درته ویل دا دې تره دی، ماما به ماما کړی شوی به، هېڅ به ستا خپل خپلوان نه و. دا به په قصدن کېده، ځکه پلار به یا کورنۍ به غوښتل چې دا کورنۍ پراخه شي، ته د هغوی سره تړاو ولري، ستا اړیکې پراخې، سبا هغوی ستا مرستې ته راشي، ته د هغوی مرستې ته راشي. خو انفرادیت د دې هر څه مخالف دی، ځکه چې ته په لوی لاس پردي خلک خپلوي، په دې معنی چې اړیکې دې پراخېږي او لا ډېر خلک د اړتیا پر وخت ستا مرسته کوي. همداسې ته هم د خلکو پکارېږي، غم کې در سره ګډون کوي، ښادي کې، ټول ژوند در سره خوندور کېږي. همدا چوکاټ ته دې ته اړ کوي چې خپل سلوک او ژوند عیار کړي د اصولو او د کوم هغه کلتور چې د هغې مطابق. د دې سره داسې نشي ویلی چې هر ډول مې خوښه یې زه کوم، ژوند کوم، هر څه چې مې خوښه یې زه کوم، ځکه ته بیا د هغوی استازیتوب کې هغوی ته اجازه نه درکوي چې ته دغسې سلوک وکړې چې د هغوی د اصولو یا د ټولنې د اصولو خلاف وي. خو که د خپلې کورنۍ او ټولنې اصول ته ژمنتیا نه ښایي، بیا چې د څنګه ژوند خوښ یې هغه کوي، نو همدا ده چې ټولنه در سره ورو ورو مخالفت شروع کوي او ته خپل قدر له لاسه ورکوې، ګوښه کېږي، یوازیتوب ته ځي. په نتیجه کې
خوشحالي دې هم خپله شي، غم دې هم خپل شي، او د غم په وخت کې تنها پاتې خوشحالي دې یو دوه کسه در سره ناست دي. کله چې بیا ستا خوشحالي کې نور خلک ګډون وکړي لا زیاتېږي خوشحالي دې، غم کې د خلک ګډون وکړي غم دې تقسیمیږي. همدا د کورنۍ د پراخېدو ګټې دي، او همدا ده چې انسانان یو بل سره تړلي دي. انسان ټولنیزه پدیده یا اجتماعي پدیده ده. بې له ټولنې، بې له راشه درشه اړیکو باندې انسان یوازې کېږي. د غم په وخت در باندې غم بوجي، خوشحالي دې یوازې ژوند شو. چې غم در سره تقسیم شي خپلوان یې تقسیموي. اما ځانځاني او انفرادیت انسانان داسې حالت سره مخ کړي چې په ټولنیزو علومو کې ورته میوپیا وایي. میوپیا د سترګو یو ډول ناروغي ده چې لرې شي انسان په سمه توګه نشي لیدلی. اما په ټولنیزو علومو کې ورته د معیارونو له لاسته ورکولو تعریف کوي. هر هغه څه چې دین، ټولنې او کلتور سم بللي او یا ناسم بللي په اړه یې ته بې پروا شي او ټولنیز آداب په پام کې نه نیسي. سم او ناسم منځ کې توپیر نه کېږي. همدې ته ټولنیز علومو کې میوپیا وایي. مثال زموږ او ستاسې ځوانان ګورو چې ټولنیزو شبکو کې څه حالتونه دي، ټیک ټاک کې څه کارونه نه کوي. که دوی کورنۍ پسې ځان تړلی وای، کورنۍ د دوی سره وای، داسې کارونه کول. خو غرب کې دي، اکثره غربي ټولنو کې دي، هلته انفرادیت دی، د کار دی، مازدیګر راشي اتاق ته تنه دی بیرته کار دی، نه خپل ویني، نه ماما ویني، نه تره ویني چې د هغوی له سترګو یې حیا وشي. هر څه چې زړه یې کوي کیسه کې د چا نه دي. دا انفرادیت تاوان دی. که دوی ځانونه ټولنې پورې تړلی، ځانونه خپل کلتور پورې، دین پورې، خپلوانو پورې تړلی او دا فکر کولی چې دا کار زه کوم، زما خپل خپلوان ما سره په دې مشکل لري، زما د کورنۍ، زما د ټولنې نوم بدیږي، هېڅکله داسې کار نه کوم. خو دوی د هسپ غوندې سهار کار ماښام کور، سهار کار ماښام کور، هماغه اتاق کې چې فکر کوي همدا اتاق دی، نور څه نشته، هر څه ورته عادي شي، میوپیا باندې اخته شي. د ټولنې، د دین، د کورنۍ هر څه اصول او هر څه له پامه وغورځوي، ځکه دا حالت راشي. یو بل مهم ټکی یادوي او وایي چې ډېری خلک دي چې استثنا په قاعده بدلوي. مثال وایي ځینې خلک وایي چې هر هغه سړی چې ګیره لري ښه سړی نشي کېدی، یا ټول کسان چې ګیرې لري ښه خلک نه دي. یا حجابي ښځې په اړه وایي چې ټولې حجابیانې ښې ښځې نه دي، یا حجاب چې څوک کوي ښې ښځې نه دي. ګورې په هغه کسان چې په سنتو برابر دي، هغه کسان چې حجاب کوي، دوی کې به ناسم خلک وي، اما دا به ډېر کوچني ده. استثنا ده، دا په قاعده بدلول باندې دا ناسم کار دی او په دې باندې د قاعدې حکم باید ونشي. دا اسانه قضاوت ده، اما ستونزه دا ده چې استثنا پکې په قاعده بدلیږي او حکم د هغې په اساس کېږي. یعنې څو کسانو په خاطر باندې ټوله ټولنه منفي فکر ورته کېږي او منفي حکم پرې کېږي. همدې ته د معیارونو لاسه ورکول وایي چې په ټولنیزو علومو کې ورته میوپیا وایي. دا ډیره مشکله ده. پولنډیولاس له برتانوي ټولنپوه فیلسوف باومن ټولنیزو معیارونو له لاسه ورکول خالي عرش سره تشبیه کوي. خالي عرش یعنې څنګه دی؟ وایي کله چې جرمن فیلسوف نیچه اعلان وکړ چې د هغه په باور هغه خدای چې د ده په ذهن کې و، هغه ویلي چې خدای د ده په ذهن کې کوم دی مړ شوی، چې کله هغه مړ بللو نو د هغه دین یا هغه قوانین چې په انسانانو باندې حاکم وو د دغه خدای له مرګ سره هغه له منځه تللی دي. نو اوس به د ښه او بد حکم له کومه ځایه کېږي؟ نو د دوی په باور چې انسانان به په خپله ځانونو ته ټاکي څه ښه دي څه بد دي. کله چې انسان په خپله ځان ته ښه او بد معیارونه وټاکل، ورسره انفرادیت یا ځانځاني یا چې په انګلیسي کې ورته انډیویجولیزم وایي او نسبیت یا ریلیټیویزم منځته راغلل. په انډیویجولیزم کې فرد په ټولنه خپلې ګټې لومړی بولي او ریلیټیویزم یا نسبیت کې یا نسبي فکر هغه څه دی چې یا هغه نظریه ده چې وایي هیڅ حقیقت یا ارزښت یا اخلاقي معیار مطلق یا ثابت یا عمومي نه دی، بلکې دا هر څه د وخت، کلتور او اشخاصو نظریو پورې اړه لري. یعنی یو شی چې په یوه ټولنه کې ښه ګڼل کېږي په بله ټولنه کې بد ګڼل کېږي. مثلا یو حقیقت یو کس ته رښتیا ښکاري، بل کس ته ناروا غلط ښکاري. د دې نظریو سره
انسانیت په حقیقت کې له منځه تللی. ځکه هغه چې ماته به ښه ښکاري تا ته ښه نه ښکاري، تا ته ښه ښکاري ما ته ښه نه ښکاري. اوس چې کله یو خدای نه وي، یو رب نه وي چې د هر څه تنظیم کړي، یو عمومي دغه نه فکر نه، د خو انسانان د خپل ګټو لپاره سبا دغه کس په خپل ګټه باندې یو شیخ تعریفوي ته وي دا صحیح دی، غلط شی وي. کله چې د دوی په فکر عرش خالی شو، دغه فیلسوفانو په فکر باندې رواجونو یا عمل لیدلوری یا ټرند واکمن شو. ټرند یعنی ډیر خلک چې یو شی پسې ځي، او همدغه عمل لیدلوری یا رواج پر انسانانو باندې حاکم شو او انسانانو ته ښه او بد تعریفوي او لیدلوری ورته ټاکي. خو دا چې عمل لیدلوری یا ټرند بدلونکي طبیعت لري، نړیوال کېدو یا ګلوبلایزیشن ته یې لاره هواره کړه. د دې سره د نړۍ لپاره یو ډول کلتور، اقتصاد او سیستم تحمیل کړی شو. مثلا نیکټایي د رسمي لباس لپاره نړیوال معیار شو. سیمه ییز لباس په رسمي لباسونو کې نه حسابېږي. چې نیکټایي دې نه اچولي رسمي نه، یوه ژبه د نړیوال معیار په توګه، د نړیوال ژبې په توګه په نورو وتپل شو. او که هغه د چا نه وي زده، نړیوال پروډکټ ته لاسرسی مشکل ده. محلي ژبې پر وړاندې پیکه شوې. خلک اوس خپل ژبو کې هغه اصطلاحات کاروي. نیمه ژبه په انګلیسي وایي ځکه چې معیار دی که نه، چې ته باید ښکاره شي چې پرمختللی عصري روشنفکر. محلي خوراکونو ځای برانډ خوراکونه ونیو. خپل وطني طبیعي خوراک پر هغه مصنوعي برګرونو باندې پیکه شوي دي. سیمه ییزې رسنۍ پیکه شوې او نړیوالو رسنیو د خلکو اذهان په خپل کنټرول کې ونیول. او همداسې نور که چاته دې مخالفت کوه، درې انتخابه لرل. په درې حالتو باندې تابع کېدل: د استعمار یا ظلم له لارې تابع کېدل، د رسنیو او تعلیم له لارې د سافت پاور په توګه یو شی نورمالایز کول، خلکو کې عادي کولی، او بله چې د وروسته پاتې یا پسمانده کېدو ټاپه لګول، په دې توګه یې له صحنې لرې کول چې ورسره اختلاف د اختلاف پر ځای په شاته تګ یا وروسته پاتېوالي باندې بدل شو. یعنی پخوا به بېلابېل کلتورونه متفاوت ارزښتونه بلل کېدل، خلکو به ورته احترام کو. اوس چې یو کلتور ونه مني، نور کلتورونه ورته پر وړاندې کم ښکاري، عامه مني. نو که چا مخالف لوری غوره کاوه، نو داسې معرفي کېدو چې دا نو نړیوال کېدو نه وروسته پاتې دی، دا پسمانده خلک دي، دا انسانانو کې بیخي شماري نه. مثلا که ته د نټفلیکس میاشتنی سبسکرپشن نه لري، یا سنپ چاټ نه کاروې، یا سوشل میډیا کې فعال نه، یا آیفون نه کاروې، تا ته په کومه سترګه کتل کېږي، ته وروسته پاتې بلل کېږي. مقایسه همیشه د دوو شیانو ترمنځ وي، او تر هغې درېیم شی بیخي انتخاب کې نه راځي. مثلا آیفون لري که سامسونګ، که ته ورته وایې چې دا دواړه نه لرم، وروسته پاتې په اړه درته ګوري. مثلا د لوبو برخه کې هم ټول خلک په دوه ډلو باندې ویشل شوي: ریال مادرید که بارسلونا. درېیم انتخاب بیخي درکوي نه. د برانډونو په برخه کې خاص برانډونه که وانه غوندې سترګې درته اوړي او په کمه سترګه درته کتل کېږي. د خوراکونو، ژبې او پیسو په برخه کې د عصري ښکارېدو لپاره خاص معیارونه دي. که ته ډالر ګرځې، ښه دغه پرمختللی کس. نو له دې سره که ته غواړې نړیوال شي، خپل شته ارزښتونه به یا غاړې تږدې او یا به له لاسه ورکې، او پردي به چې پر تا تحمیل شوي هغه به انتخابوي. نړیوال یا ګلوبلایزیشن کېدلو زور هغه وخت احساسولی شي چې ته کله آسیایي هیوادونو ته لاړ شي، ماشوم او ټول هغه کسان چې په غرب کې ژوند کړی یا مثلا غربي معیارونه ځان ته ټاکلي، ستړي ستومانه به ګرځي تر دې چې یو غربي برانډ پیدا کړي په سوپر مارکیټونو کې، په مالونو کې یا په رستورانتونو کې. هغه وخت دوی د آرامش احساس کوي چې ماکډونالډ ته ننوځي یا فلاني برانډ دکان ته ننوځي. غیر دغې نه دا نور شیونه ورته عادي ښکاري. مثلا کله تاسې پوښتنه وشي چې حیواناتو کې د دوه حیواناتو نوم واخله، اتومات به د هغه څه په ذهن کې راځي چې ټلویزیونونو کې دی اورېدلي، ځکه ستا ذهن همغه دی چې هغه پېژني، او دغه حیوان به ستا په ټولنه کې بیخي نه، بیخي به څوک پېژني نه. اما د ګلوبلایزیشن او دغه برکته به همغه شی وی چې ټول یې وایي، ټرند سره وځي. د ګلوبلایزیشن او نړیوال کېدو نه وروسته د شخصي ګټو پاللو نظریه یا یوټیلیټریانیزم راغی. په دې کې نظریه دا ده چې تر ټولو لومړی پوښتنه پکې دا کېږي، دا نظریه اوله پوښتنه پکې دا وي: زما پکې څه ګټه ده، زما پکې
فایده څه ده چې ورسره اخلاق او کور ړنګېږي. مثلا یو څوک یو څه وایي یا خپله یوه خوښه شریکوي په سوشل میډیا کې یو شی وایي احساسات خپل شریکوي سملاسي ورته ځواب ورکول کېږي چې دې کې زما څه ګټه ده زما پورې څه اړه لري زه خپل کور کې دا کیسې کوه. داسې انسانانو سره خپل شخصي ګټو غم وي د نورو احساساتو ته درناوی نه لري. تر دې وروسته بیا قراردادي یا قراردادیزم نظریه راغله چې په انګریزي کې ورته کنټراکچوالېزم وایي. په دې نظریه کې اخلاقي اصول هغه دي چې ټول عقلمن خلک پرې موافقه وکړي او هیڅوک یې د منلو پر وړاندې قوي اعتراضونه لري. یاسر الحزیمي وایي چې دی له دې نظریې سره مخالف نه دی. هره نظریه کې خپل خوالي او بدوالي شته او په بشپړ ډول ردېدای نشي خو منفي اړخونو باندې پام کوي. په دې کې هر تعامل د طرفینو په ګټه وي. مثلا یو څه راکړه یو څه درکوم دا قانوني تعامل دی اما انسانیت پکې نشته ترحم پکې نشته. په دې کې یوازې هغه څه کېږي چې توافق پرې شوی. غربي سیستمونه اوس مهال په همدې ولاړ دي. دا بهترین نظام دی چې کله حق ستا په ګټه یا ته په خپل حق پوهیږي خو که خبر نه یا حق ستا په ګټه نه بیا نو لوی تاوان دی پکې ستا. یو مثال به یې زه درکړم. مثلا غربي هیوادونو کې کله چې ته یو شی په قرارداد راخلي اول کې درته هر څه ډېر ښایسته ښکاره کوي ډېر ستا په ګټه خو کله چې ته قرارداد فسخه کوي بیا نو دوی هغه ځای کې تا راګیر کوي ځکه دوی یو اوږد ټرمز اند کنډیشن په نوم باندې اصول لیکلي چې صفحې ته کله هغه لولې څوک یې نه لولي که ته لولې دومره ډېر دی چې ژوند دې ورسره په همدې لوستو کې تېرېږي اما کله چې ته قرارداد فسخه کوي بیا نو ستړی کوي او ډېر زیات دې پازابوي. مثلا د موبایل سیم کارت مثال راواخلم. سیم کارت ته په غربي هیوادونو کې راخلي 40 میاشتو قرارداد کېږي ارزانه درکوي قرارداد درکوي 14 ورځې وخت لري چې دې ورځو کې به ته وټاکې چې بېرته فسخه کوي قرارداد که نه 14 ورځو کې خو ته نشي کولی چې هغه خدمات معلوم کړي. خدمات خو په میاشتو معلومیږي چې ضعیفه دی دا شبکه که نه. کله چې ته قرارداد 14 ورځو نه وروسته فسخه کوي که تا 40 میاشتې قرارداد کړی د ټول قرارداد پیسې به ورکړې که ته خوشحاله که خفه که 12 میاشتې قرارداد کړی 12 میاشتو پیسې به ورکړې. په دې اړیکه کې تراحم نشته انسانیت نشته ټوله پکې ګټه ده کمپنۍ پکې ګټه ده ټرمز او کنډیشن یې درته اچولي دي چې تا نه لوستي بیا دې راګیر کړي. دا ډول نظریې یوازې په مخالفتونو او جګړو کې پکارېږي ګټورې دي اما په طبیعي ژوند کې ځای نه لري ځکه انسانان تراحم ته ضرورت لري. دا ان تر کورنۍ هم رسېدلي میړه به د یو شي بل ورکوي ښځه به د بل شي بل ورکوي زه به دا کوم ته به دا کوې ته به دا ګټه رسې زه به دا ګټه در سره کوم. په داسې حال کې چې اړیکې اصل کې په مهربانۍ ولاړې دي یعنی که یو انسان کمزوری وي په هغه باندې بوج راځي ترحم ورته پکار دی عدالت باید ورسره وشي ژوند په مهربانۍ ولاړ دی ځکه خو الله پاک فرمایي چې ولا تنسوا الفضل بینکم خپلو منځونو کې احسان کول مه هېروئ. دا مثلا ځکه بیانوي چې موږ پکې ښکېل یو تر یو حده او موږ باید ژوند ته کتنه وکړو چې چیرته روان یو او مسیر مو چیرې دی. موږ خپل ډېر غني کلتور غني او بډایه اصول لرو په دین کې په خپلو کلتورونو کې په خپل ټولنیز ژوند کې. موږ چې کله یو شی انتخابو هغه شی باید له بل چا نه کاپي کړو چې ګټور وي زموږ ټولنې ته. داسې څه نه چې زموږ ژوند سره دې حالت ته ورسېږي چې ځانځاني موږ هره ورځ په ژوند کې له بېلابېلو ناخوالو سره مخ کېږو. موږ طبیعي انسانانو طبیعي ژوند ته ضرورت لرو. موږ ماشینونه نه یو. موږ باید هغه څه وکړو چې ژوند خوندور کوي ژوند چټک حالت کې نه وي په دقت حکمت پکې او ټول شیونه زموږ او ستاسې طبیعي رواني. دا ژوندونه ښه زرق و برق ښکاري خو داخل کې ستړي کوونکي دي ټوله ډپریشن لانزایټي له خفګانونو ډک دي. معتاد الله پاک داسې نظام په ژوند کې ټاکلی چې طبیعي دی خوند کوي ډېر نورمال رواني عبادت هم پکې وختي کار هم پکې وختي فامیل ته ټول. اما په سرعت باندې که ته دې ژوندونو پسې ځې بیا نو هر څه پیکه کېږي طبیعي حالت نه وځي. زه او ته انسانان یو ټولنیزه راشه درشه دا هر څه باید وکړو. انفرادیت ځان ته مه انتخابوه کنټراکچوالېزم باندې مه ځه انسانانو سره په تراحم باندې اړیکه پاله او خلکو سره راشه درشه کوه. لکه څنګه چې د دې ویډیو په پیل کې وویل شول
دغه یوازیتوب اوږدمهاله یوازیتوب د ډیپریشن ژور خفګان او د دې شیانو اصلي لامل دی. ته چې کله خلکو سره اړیکې پالي، خلکو سره ناسته پاسته کوي، ته خپل غم تقسیمې خلکو سره، هغوی چې کله تا سره خپل د زړه هغه خبره شریکوي، خواله کېږي، ستا بوج ستا غم کمیږي، ذهن دی ورسره ډېر راحته کېږي. خو که ته یوازې اتاق کور دا شی نه تا ځپي، ځکه ته ټولنیز موجود یې، ټولنیز مخلوق یې، ته ضرورت لري چې خلکو سره اړیکې وپالي. د دغه 3 ساعته پادکاسټ په لړ کې ښاغلی حزیمي یو بل مهم شي ته اشاره کوي چې زموږ او ستاسې د ژوند نه بېلېدونکې برخه جوړوي، ټولنیزې رسنۍ یا سوشل میډیا. دی وایي ټکنالوژي یا ټولنیزو شبکو ژوند اسانه کړی، خو اړیکې ډېرې سختې ستونزمنې کړي دي. ټکنالوژي د خلکو ترمنځ موانع لرې کړي، خو ورسره د اړیکو جوړول یې اغېزمن کړي دي. اوس اړیکې اړتیاوو په پوره کېدو ولاړې دي. داسې اړیکې نشته چې مطلب یا حاجت پکې نه وي. دا قاعده ده چې بې مطلبه اړیکه نشته. دی وایي ان له الله پاک سره اړیکه هم په مطلب ده، خو زموږ سره د الله پاک اړیکه بیا بې مطلبه ده، بې حاجته ده، ځکه هغه غني ذات دی او موږ ته کوم احتیاج نه لري، موږ ورته احتیاج یو. خو برعکس نور انسانانو منځ کې اړیکې یو بل سره بیا ټولې په مطلب او په حاجت باندې ولاړې دي. حاجت یا مطلب د اړیکو اساس دی، نو ځکه خلک د مطلب اشنایي له امله نشو ملامتولی چې ولې هغوی د مطلب په اساس باندې موږ سره راشه درشه کوي. ځکه انسانان دي، څومره چې تا ته د خلکو اړتیا ډیریږي، همدومره ستا سره د خلکو اړیکې ډیریږي. څومره چې مطلب او حاجت د خلکو زیات شي، تا سره د اړیکې ګرمې شي او تګ راتګ در سره زیات شي. دا بشپړ ډول باندې طبیعي ده. که ته د حقیقت ومنې چې خلک د مطلب په خاطر تا سره اړیکې لري، بیا نو که هغوی در سره ناڅاپه اړیکې پرېږي، ته نه ځورېږي. کله کله داسې وي چې ملګري دي، ټول خلک در سره ښه راشه درشه کوي، قرض در نه وغواړي، چې ته یې ورنه کړې، بیا نو هغوی خفه وي. کله چې مقابل لوری ځینې وخت په دې پوه شي چې ستا نه یې مطلب پوره نه شو، نور د کیسه کې نه کېږي. دا د اړیکو طبیعت همداسې دی. ته باید په دې ونه ځورېږي، ته باید په دې خفه نه شي. ان له مور او پلار سره اړیکې هم مطلب ته په کتو بدلیږي، را بدلیږي. مور سره د انسان اړیکه ځکه قوي او پیاوړي چې مور د انسان ډېر حاجتونه پوره کوي. که مور دغه حاجتونه پوره نه کړي، پلار یې تشه ډکوي. مثلا یو پلار خپل زوی ته وایي چې زه تا ته موټر اخلم، یو میاشت بعد یا یو هفته بعد، په دغه یوه هفته کې یا یو میاشت کې د دوی مجلسونه څومره خوږې کېږي، د پلار سره مینه څومره زیاتېږي، د راشه درشه هر څه ورسره زیاتېږي. پلار خو پخوانی هماغه پلار و، مخکې پلار و. څنګه دا اړیکه داسې ناڅاپه خوندوره شوه؟ ځکه چې یوې اړتیا داسې ماحول جوړ کړو، اړتیا ته په کتو باندې حالات بدل شو. په دې تړاو له ځینې نورو وضاحتونو وروسته خبره بیرته اړیکو علاقاتو ته بیایي او پر اړیکو د ټکنالوژۍ او عصري ژوند اغېز باندې خبرې کوي. او وایي عصري ژوند ملګرتیا پیکه کړې ده. ملګرتیا او خلکو سره اړیکې پالل ډېر زیات مهم دي. ان قرآن کریم د دوزخیانو په اړه ویلي دي فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم. اوس نه زموږ لپاره څوک سپارښت کوونکی شته او نه کوم صمیمي ملګری. ابن عباس رضی الله عنهما وایي دوی به په صمیمي ملګرو پسې ګرځي، سرګردان به وي، ځکه دنیا کې صمیمي ملګري وو چې دوی به په هر څه ورسره کول، وخت به یې ضایع کوه، ګناه به هم د دوی په خاطر کوله. نیک ملګري ډېر زیات مهم دي، ځکه په دنیا کې هم ګټه در رسوي او په آخرت کې دې شفاعت کوي، څنګه چې حدیث کې راغلي. بیا پر اړیکو د سوشل میډیا یا خواله رسنیو پر اغېز خبرې کوي او وایي ټولنیزو شبکو د مسؤلیت پذیرۍ حس کم کړی دی. د بېلګې په توګه موږ تاسې یې وینو، د یوه ناوړه پیښې په اړه یوازې پوسټ وشي یا ټویټ وشي یا فیسبوک کې یا ټیک ټاک کې یو څه وشي، نور نو دغه کس احساس کوي چې هغه اخلاقي بوج او مسؤلیت چې څه لره په همدغه یو پوسټ او ټویټ سره دی خلاص شو، مسؤلیت یې ادا شو. په داسې حال کې چې د پیښې قرباني سره هغه څوک چې غم یې لیدلی، درد یې لیدلی، تکلیف یې لیدلی، هېڅ همکاري نه ده ترلاسه کړې. خو دې خوا ته یو چا پوسټ وکړو، ملګری دی، دوست دی، عزیز دی، خپلوان دی،
په هغه پوسټ باندې اکتفا وکړه. یو څوک مړي یوازې د واتس اپ په پیغام باندې غم شریکي ورسره کیږي یا آنلاین فاتحه ورته وشي، په هدیره کې مړه یوازې څو کورنۍ غړي او څو خپلوان ورسره او د تابوت دي. نور خلکو خو خپل هغه ټول مسؤلیت په واتس اپ یا په یو پوسټ باندې حل کړی. ټولنیزو شبکو اړیکې اسانه کړي خو مسؤلیتونه یې پیکه کړي، کم رنګه کړي دي. خصوصا د کورونا وبا پر مهال کوم چټک پرمختګ چې په دغه برخه کې په 2 کلونو کې وشو، دا باید په 10 کلونو کې شوی وي. د 10 کلونو پرمختګ په 2 کلونو کې کورونا وبا پر مهال وشو. زده کړې آنلاین شوې، طبابت تر ډیر آنلاین شو، جلسې او نورې راټولېدنې مجلسونه آنلاین شو، د خلکو خصوصي حریم لمنځه تللی سوشل میډیا سره. او اوس یو څوک د ټولنیزو شبکو چې فعال نه وي خلک ورته وایي ته ولې نه یې، ته ورک یې، ته په پخوانۍ زمانه کې ژوند کې. اوس چې څوک واده کوي خو سرخیلې پروفایلونو ته ورځي او د ټول شخصیت اغېزې نه ګوري. نو څوک چې ټیک ټاک کې کنزلماراني زما نه خوا څوک چې ټیک ټاک کې کنزلماراني او سپکې سپوري وایي دوی د متوجه اوسي که سبا چاته مرکه ورلیږي خو سرخیل به ټیک ټاکونه ورګوري او بیا وایي دا څه رقم سړی دی. د 4 هجري قرن عالم الجریري چې د خپل وخت خلک ډېر ښه پېژندلي وو، ښه درک کړي وو، دی وایي لومړي قرن کې به خلکو د دین په اساس باندې له یو بل سره تعامل کوو، چلن به د خلکو ترمنځ اړیکې به د دین په اساس وي، تر دې چې دین ورو ورو خلکو له اړیکو ویستو، کمرنګه شو. دویم قرن کې بیا خلکو په وفا باندې اړیکې پاللې، بالاخره وفا هم پکې له منځه لاړه. دریم قرن کې بیا خلکو په مروت یا اخلاقي اصولو تعامل کاوه، تر دې چې دا هم له منځه لاړ. 4 قرن کې بیا چې دی پکې اوسېده او خپل خلک یې ښه درک کړي وو، خلکو د حیا له مخې یو بل سره چلند او سلوک کاوه، تر دې چې حیا هم له منځه لاړه او هر څه د ګټې په اساس شو. که ته ماته ګټه رسوي زه تا ته ګټه رسوم، یو طرفه ګټه نشته. ژوند چې څومره عصري او چټک کېږي لکه ریلګاډی کې چې سفر کوي څومره تیز رواني، د منظرې ټولې پیکه شي، تتې شي، خوند یې نه اخلي. عصري ژوند کې هم هر څه په سرعت روان دي او خوند یې پیکه کېږي. هر شی چې په سرعت رواني په هغې کې خوند نه وي. د عصري او بسرعت ته چټک ژوند کې ژور فکر نه وي، حکمت نه وي، آرامش نه وي، د نفس تزکیه نه وي، عبادت نه خوند اخیستل نه وي، پکې مال نه خوند اخیستی نه وي، اولاد سره کېناستو مجلسونو کې خوند نه وي، ځکه چې ناس بدلته فکر به دې کار کې شپه ورځ کار شپه ورځ کار. دا ښه دی انسان کار وکړي، اما ژوند بې خونده کېږي چټک ژوند سره، ډېر داسې مصنوعي ژوند سره، ماشینري ژوند سره. په داسې ژوند کې بوختیا ډېره وي، عاید او هر څه به ورسره ډېر وي، خو مؤثریت کمي، خوند ورسره نه وي. مور سره به ناست وي، وټساپ کې به مجلسونه رواني، اولاد سره به ناست وي، ټیک ټاک ویډیوګانې به سکرول کوي. عجیب ژوند نه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه ورځ له صحابه رضی الله عنهم سره ناستو، خپله ګوتمه یې ایسته وغورځوله. صحابه و ترې پوښتنه وکړه چې ولې دې وغورځوله؟ ویل دې زه له تاسې مصرفه کړی وم، کله به مې دې ته کتل کله به مې هغې ته کتل، یعنې د دې له لاسه به ما تاسې ته نه شو کتلی، زما توجه یې متاثره کړې وه، همدې لپاره مې ایسته وغورځوله. اوس خبره یو بل ځي ته بیایي، عکس العمل ته، هر عمل عکس العمل. موږ باید بد کار ته دی وایي چې غبرګون ونه ښایو، ښکاره یې نه کړو. یعنې که د یو چا سره د اړیکې یو هغه در سره بد وکړل، سملاسي بد عکس العمل مه ښکاره کوه. که چا درته کنځا وکړه په کنځا ځواب مه ورکوه، دا یې سمه طریقه نه ده. د عمل او د عکس العمل ترمنځ یوه فاصله ده چې دې ته تفسیر وایي. د یو عمل یا د هغه عمل یا کړنې هغه اصلي هدف پرې پېژندل کېږي چې دا کار ولې وشو. مثلا یو کس دی د شا نه دې په څپېړه ووایي، ته ډېر په غوسه باندې راتاو شې، وګورې چې تره دې دی یا ماما دې دی، څومره مهربان شي، ستړي مه شي، ورسره وکړي، راشه در سره ورسره وکړي، په خندا او په ورین تندي باندې ښه راغلاست ورته وایي. که ناشنا زنګ درته مثال راشي او ملګری دی او غوسه باندې درته لګیا وي، ته خو پوهېږې چې دا زما صمیمي ملګری دی، د حتمن څه خبره ده،
د هغې دپاره یو تفسیر پیدا کړي، یو معنا ورته پیدا کړي، یو توجیه ورته پیدا کړي، بهانه پیدا کړي چې دا کار سره له دې چې تیز دی، زشت دی دا کار، خو ولې ورسره ستا عکس العمل متفاوت دی؟ ځکه چې ته د دوی کار دپاره یو بهانه پیدا کړي، بهانه لري، واضح شو درته معنا باندې پوه شي، تفسیر باندې پوه شي. کله چې د دغه ډول زورونکي عمل په مقصد او هدف پوه شي، ناسم کار هم درته خوندور شي، خاندې ورته ورین تندي باندې ښه راغلاست هم ورته وایي. که دې څوک ټلیفون ته، نو همدغه ژوند کې همدغه قاعده ځان څخه هر ځای کې عملي کوه. که څوک ټلیفون ته د ځواب درنه کړي، خفه او غوسه کېږه مه. کله چې د احساس بدل کې او خفه شي او غوسه شي او چا باندې، دا ته تاوان رسوي، ذهني ناروغۍ او ناکرارۍ درته جوړوي. ته باید داسې ونه کړې، ته باید داسې وکړې چې هر کار ته، هر عمل چې چا کاوه، د هغې دپاره یو توجیه پیدا کړه. یو چا کنځا کولی، دا بد اخلاقه دی، تربیه نه لري. یو چا در باندې غوسه کوله، دا به مشکل لري. چا د ټلیفون ځواب نه کو، مثلا ځان سره دا وایي چې شاید هغه کس ویده وي، ټلیفون یې چارج کې پروت یا کوم بل مشکل به لري یا کوم کار به لري، خپل ټلیفون نه به ناخبره وي. دی کیدای شي اوس مجلس کې وروسته به راته زنګ وایي. خلکو ته بهانې پیدا کوه، اړیکې دې روغې پاتې کېږي. اوس خبره د اړیکو ترتیب ته راځي، څنګه خپلې اړیکې علاقات تنظیم او مرتب کړو. فارسي الاصل عالم او فیلسوف ابن المقفع وایي د رښتینې ملګري سره د مال او وینې په بیه ملګرتیا پاله. د اوسنۍ مطلب مانډیوالي نه ښیي، ملګرتیا ښیي، ټینګه ملګرتیا چې هغه هم تا ته د مال او وینې په بیه ولاړ وي. ملګرتیا ډېر ګران کار دی، هر سړی ښه ملګری نه دی. بیا وایي د پېژندګلویو هغو کسانو سره چې سلام و کلام ورسره لري، هغوی سره ناسته پاسته او ملاتړ یې کوه. د نورو خلکو لپاره ورین تندی او مسکا دې کفایت کوي، خو له دښمن سره هم عدل او انصاف کوه. په پای کې وایي له هر چا سره چې یې د خپل دین او عزت حفاظت کوه. یعنی هدف یې دا دی چې د هیڅ چا لپاره له خپل دین او عزت نه مه تېرېږه او قرباني مه ورکوه د دین او عزت لپاره، هیڅ چا ته هم. ځکه هیڅ څوک په دې نه ارزي چې ته ورته د دین قرباني ورکړي، د عزت قرباني ورکړي. بد خلک دی وایي همیشه ستا ارزښتونه ازمایي چې ته صبر کوې او که نه. د دوی چلند تا ته مهارت در زده کوي. ځینې سپک کسان هڅه کوي چې تا خپل منطق ته ښکته کړي، مه ورښکته کېږه، ځکه چې ته نشي کولی پر هغوی باندې برلاسی او بریالی شي. یو انسان چې کنځل ماري، ته یې په کنځلو ترې ګټې، ته ورسره عین کار کې، عین چلند کې نه، ته ترې ځان ساتي. ته چې کله د هغوی موقف ته ښکته کېږي، په هر حال کې تا بایللې ده. هغوی په دې پښیمانه کړه چې یو نیک انسان یې له لاسه ورکړی، کله چې ستا په شان خلک په خپل ژوند کې پیدا نه کړي. له چا سره جنجال او جګړه مه کوه، بلکې د هغوی مقام خپل ذهن کې ښکته کړه. یاسر الحزیمي په مثال کې وایي له چا سره جنجال نه کوم زه، خو چې کله د چا نه مې زړه بد شي نوم یې بدلوم. مثلا په ټلیفون کې مې لیکلی فلانی عزیز، فلانی ګران، فلانی محترم، فلانی صاحب. کله چې زړه مې ترې بد شي، دا صاحب، دا عزیز یا دا بله کلمه چې د ګرانښت له امله ما درته لیکلي، دا ترې لرې کوم او داسې احساس کوم چې په دې کار باندې برلاسی شوم. ضرور نه ده چې کله غوسه یې شیونه مات کړي او ځان ویښته وشکړي او بل نه، یوازې هغه عادي چلند وکړه چې زړه دې پرې راحته شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زده کړه. بی بی عایشې رضی الله عنها ته یو ورځ وفرمیل ای عایشې کله چې ته غوسه یم زه در باندې پوهېږم او کله چې ته خوشحاله یم در باندې پوهېږم. ویل څنګه یې د الله رسوله؟ ویل کله چې ته غوسه یې د ابراهیم علیه السلام په نوم باندې قسم کې ورب ابراهیم، کله چې ته خوشحاله به زما په نوم باندې ورب محمد وي. هغې ورته ویل چې بالکل له دې وروسته ستا نوم نه هېرومه. څومره خوندور. کله چې د له چا نه زړه بد شو، مرتبه یې ښکته کړه. څنګه؟ مثلا پخوا به د دغه کس پیغام په ډېر مینه محبت باندې زر ځوابوه، اوس یې په ځنډ ځواب ورکوه. مخکې دې ورسره مجلسونه ډېر کول، اوس دې مجلسونه کم که. مخکې به دې مصرف پې کاوه، چکر به ورسره تلي، اوس ورسره مزه. بې پروا شه ترې او
د هغه لپاره نوره قرباني مه ورکوه ځکه چې هغې ارزښت نه لري. که ته ټولو ښه او ناښه خلکو سره یو شان چلند کوي دا ستا تېروتنه اشتباه ده. پام دې وي چې مور او پلار او کورنۍ او نږدې عزیزان له دې مستثنا دي، هغوی چې ارزښت لري. یاسر الحزیمي وایي اړیکې په 5 ډوله دي. ژوندۍ اړیکې د حق په ادا کولو او د واجباتو په ترلاسه کولو، عدالت، مهربانۍ، اصلاح او یو بل ته بخښلو باندې ولاړې دي دا اړیکې. ورپسې مریضې اړیکې دي، د بوج او ملامتي له ډاره ډکې وي. څومره خلکو سره به مریضې اړیکې لري؟ مثلا هر کار د دې لپاره کوي چې مقابل لوري خفه نه شي. مجلس او ناسته پاسته دې ورسره د دې په خاطر ده چې ډارېږي چې هغه درنه خفه نه شي، ملامته دې نه کړي یا څه ونه وایي. که د داسې اړیکو دوام غواړي ځینو ویټامینونو ته اړتیا ده چې وروایي چې دغه اړیکې په روغو بدلې شي. اصول هدف یې دا دی چې اصول او کوم حدود چې لري هغه ملګرو سره واضح کړي باید تر څو مریضې اړیکې په روغو اړیکو بدلې شي. ناروغونکې اړیکې یا مریضونکې، درېیمې بیا ناروغونکې یا مریضونکې اړیکې دي. مخکینی خو مریضې اړیکې وي، دا مریضونکې دي، ناروغونکې دي. په داسې اړیکو کې مقابل لوری ستا تر مسؤلیت پورته خپل حق غواړي پرته له دې چې ستا حق ادا کړي. چې لږ نور یې هم درته واضح کړم، دغه ډول اړیکو کې مقابل لوری پرته له دې چې خپل مسؤلیت یا حق ادا کړي له تا څخه ستا تر وسې پورته مسؤلیت ادا کولو غوښتونکی وي او په تا په دې ملامتي اچوي چې ولې دې له خپل وسه پورته دغه حق نه دی ادا کړی. مثلا یو ملګري ته په یو رستورانت کې دعوت کړی، ملګري دعوت کړی، یو بل ملګري د صمیمي ملګری تا نه خپي ولې دې ماته دعوت نه دی کړی. و مسلمانه زه خو بل ملګري دعوت کړی وم، نه زه ستا نه خفه شوم، تا باید زه دعوت کړی وی. د ګیلمن شوي ملګري حق دی چې له تا سره رستورانت ته لاړ شي، اما دا چې ته بل چا دعوت کړی او دی په ناحقه له تا خفه دی، دا اصل کې ملګرتیا اړیکه داسې اړیکه یا داسې چلند ملګرتیا او اړیکه خرابوي ځکه هغه خپل حق پر تا بوج کوي. ورپسې مړې اړیکې. دا څنګه اړیکې دي؟ دا هغسې اړیکې دي چې دواړه اړخونه خپل مسؤلیت نه ادا کوي. مثلا میړه او ښځه ده، ګډ ژوند لري، دواړه مصروفه دي، سرګردانه دي، کاروبار کې مصروفه دي، مینه محبت ژوند کې نشته، ناستې پاستې نشته دی. اوس ډېری دغه همداسې شوي دي، اولادونه د دوی له مینې محروم دي، ما دوی یوازې کار، کاروبار او ژوند پسې سرګردانه دي. دا حقیقي ژوند نه دی، دا طبیعي ژوند نه دی. الله پاک فرمایلی ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بینکم موده ورحمه. د الله پاک د قدرت د نښو څخه یوه نښه دا ده چې ستا لپاره همدا ستاسې له جنس نه یې مېرمنې پیدا کړي، جوړه پیدا کړي چې له هغوی سره آرام ترلاسه کړي یا له هغوی نه آرام ترلاسه کړي. او ستاسې ښځې او خاوند په منځ کې مینه او خواخوږي پیدا کړې ده. لتسکنو الیها یې ویل، له هغوی څخه سکون ترلاسه کړئ. یاسر الحزیمي وایي د مېرمنې ترڅنګ اوسېدو سره چې کوم سکون انسان ترلاسه کوي هغه له بل چا سره نشي ترلاسه کولی. ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي وایي آدم علیه السلام په جنت کې د رنګارنګ نعمتونو په منځ کې یوازیتوب احساساوه، خو الله پاک ورته بیبي هوا خلق کړه چې آرامش ورسره ومومي. انسان هغه وخت د اطمینان احساس کوي چې د خپل مېرمنې ترڅنګ وي، له هغې پرته یې زړه نارام وي. یوازې د مېرمنې او میړه په اړه الله پاک فرمایي چې د دواړو ترمنځ یې مینه، محبت او خواخوږي پیدا کړه. د داسې مینه ده چې پردی لور کور ته چې پخوا دې نه پېژندله راشي، میړه پردی زوی دومره یو بل باندې ګران شي چې د ژوند هر څه یو بل پورې وتړي او تر نږدې انسانانو یو بل ته ډېر ګران شي، ځکه د دواړو ترمنځ مینه الله پاک اچولې ده. دا مینه چې له مېرمنې سره یا له میړه سره بل هیڅ چا سره نشي موندل کېدی. طبیعي ده چې سم انسان یادو، بېلارې انسان نه چې مېرمنې کور کې دته په انتظار ناست دی او د پردو لوڼو پسې ګرځي. هر هغه اړیکه چې الله پاک خوشحاله نه کړي یقین ولره چې تا هم نشي خوشحاله کولی. ناروا او نامشروع اړیکه چې ته فکر کوې تا به خوشحاله کړي، ډاډه اوسه چې تا نشي خوشحاله کوی، تاسې ځان غلطوي. د یو کار پیل چې خرابي پای هم خرابي.
وژونکي اړیکې ورپسې دي. 5 ډول بیا وژونکي اړیکې دي چې د انسان ژوند هم تباه کوي او آخرت هم. دا ډول اړیکې علاقات نه فطرت سره جوړ دي او نه شرعي دي. له پردو خویندو سره ناروا اړیکې، بد ملګري چې ستا دنیا او آخرت دواړه خرابوي او ستا د بېلارې کېدو لامل کېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث نه دی اورېدلی، 3 ملګري وو، 3 واړه په یو چېرته تللي وو، بېرته راستنېدو کې لار کې په طوفان او باران شو او دوی سمڅې ته پناه وروړله. سمڅه کې دوی بند پاتې شو، تیږه راوغورځېده، د سمڅې مخې بنده کړه. یو کس راغی، الله پاک ته زارۍ وکړې چې الله ما چې فلاني عملونه کړي دي، ما چې کوم عمل کړی دی هغه عمل که ستا دپاره او تا قبول کړی دی، ته موږ ته لاره خلاصه کړه. لږه لاره خلاصه شه. دویم کس هم ورته کار وکړه، لږه لاره خلاصه شه. دریم کس هم خپل عملونه الله پاک ته وړاندې کړه او لاره خلاصه شو، دوی وژغورل شو. اوس فکر وکړه چې دغو کسانو کې یو کس که ګناهګار وي، بد انسان وي، دوی به وژغورل شوي؟ نه. یو بد ملګری د ټول عمر پښیماني داسې حالاتو کې درته تاوان کوي. ملګري ته یا جنت ته بیولی شي یا د دوزخ ته. نو انتخاب ستا دی چې آخرت کې له چا سره غواړي واوسي. ځینې اړیکې وي دایمي، لکه د کورنۍ نږدې غړي، خپلوان او دا نور. ځینې اړیکې لنډمهاله وي، سفر کې یو ملګری ویني بیا هغه پخپله مخه ځي ته پخپله. اوس پوښتنه دا ده چې څنګه خپلې اړیکې تنظیم کړو. مثلا یو چا سره غواړي اړیکه کمه کړي، غواړي له یو چا سره اړیکه بیخي پرېږدي، ته داسې کوه چې اړیکې مه پرېږدوه، کموئ، کمرنګه کوئ. مثلا که پخوا د چا سره هر ټلیفون ځوابوه، اوس یې ټلیفون کم ځوابوه، وخت ورسره کم تېروه، پخوا په شان هغه سره راشه درشه مه کوه، په اړه یې فکر مه کوه، خو داسې مه کوه چې بیخي اړیکې پرېږدي، ځکه چې دغه اړیکه به په مخالفت او په دښمنۍ بدلیږي. مخالفین چې د خلک کېدل هغوی سره م اړیکې پاله، هر کله یې کوه، ځکه داسې انسان نشته چې مخالفین ونه لري. په دې معنی چې د ټولو خلکو راضي ساتلو لپاره هڅه مه کوه، اما کوشش کوه چې اړیکې دې سالمي. خلک په خپلو مخالفینو مه بدلوه. الله پاک فرمایلی چې وکذلک جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. موږ د هر پیغمبر لپاره د مجرمانو له ډلې دښمنان ګرځولي، خو د لارښود او ملاتړي په توګه دی الله پاک کافي دی. پیغمبران خو د اخلاقو نمونې او د صبر بیلګې وي، او تر ټولو مهمه دا چې الله پاک غوره کړي. نو چې داسې انسانان هم دښمنان او مخالفان لري، ستا بیا څه تمه ده؟ الله پاک موسی علیه السلام په ټولو ګران کړی وان، په فرعون هم ګرانو، خو کله یې له پامه بد شو؟ کله چې موسی علیه السلام خپل اصول او قواعد اعلان کړل، خپله مبارزه اعلان کړه. دا قاعده په یاد لره، هر هغه انسان چې مخالفین نه لري هغه په ژوند کې اصول او قواعد نه لري. هر هغه انسان چې اصولي او قواعد لري هغه مخالفین هم لري. له اصولو پرته به ته د هر چا په خوښه چلیږي، د هر چا په طبیعت به چلیږي او هر سړی به در سره خوشحاله وي. خو همدا چې ته خپل اصول اعلان کړي، ډېر خلک به په مخالفینو بدل شي. خو له دې سره سره هڅه کوه چې خلک په مخالفینو بدل نه کړي، ځکه چې فضا در باندې تنګېږي. د بیلګې په ډول ته که د خپل سیمې له دکاندار سره مخالفت پیدا کړي، سبا مجبور یې چې بل ځای ته لاړ شي، بل ځای کې سودا وکړي. ته که په خپل کلي جومات کې مخالفت پیدا کړي، مجبور بل جومات ته لاړ شي، ورو ورو به اخر تنها په کور کې یوازې پاتې، چېرته به دې راشه درشه نه وي. په زړه کې څوک مه بندي کوه، ځکه په زړه کې کینه داسې ده لکه زهر چې بارې راوباسي، نور انسانان وژني یا ضرر ورته رسوي، او که په داخل کې تا له منځه وړي یا تا ته ضرر رسوي. ته باید زړه له کینې پاک وساتې. خپل زړه د خلکو له کینې همیشه پاک ساته. یوه بله قاعده، اړیکې چې څومره پیاوړې کېږي همدومره یې عمر لنډېږي، او کله چې اړیکې په تعلق بدلې شوې ژر له منځه ځي. یعنې څومره چې د چا پورې د زړه تړلی همدومره اندازه ژر له هغو سره ستا اړیکه له منځه ځي. مینه خوندوره او زړه راښکونکې ده، خو عشق بیا عذاب دی. عشق ناروغي ده. ابن عباس رضی الله عنهما د عرفې په ورځ باندې یو کس ولید، پوښتنه وکړه چې دا څه پېښ شوي دي په ده باندې؟ خلکو ورته ویل دا عشق دی. ټوله د عرفې ورځ یې په دې دعا تېره کړه چې اللهم اني اعوذ بک
من العشق. ای ربه زه تا ته له عاشقۍ نه پناه دروړم. ځکه دا تعلق دی. کله چې دا تعلق د انسانانو سره ستا پیدا شي ته به ځورېږي، هغوی به خپل کار کوي. ښه اوس پوښتنه دې همدا ده چې د عشق او محبت ترمنځ به فرق څه دی؟ آیا قرباني ورکوي د دې لپاره چې مقابل لوری په تا ګران شي او که د دې لپاره چې ته په مقابل لوري ګران شي؟ دا دواړه فرق لري. درې نښې دي که دا په تا کې وي نو ته د تعلق یا عشق یا د بل چا پورې زړه تړلو په ستونزه باندې اخته یې. لومړی د هغه کس په غیاب کې د هغه په اړه ډېر زیات فکر کوي چې کله در سره ناست دی ټول فکر دی په دی شاوخوا نور هر څه دی هېري. او دریم دا چې هغه خپل ملکیت ګڼي، نه پرېږدي چې بل چا سره راشه درشه ولري، بل چا سره ناسته پاسته کوي، په تا باندې بد لګېږي، بل چا سره چې ملګرتیا کوي یا بل چا سره چې د خپل کار کوي، ته فکر کوي چې هر څه باید دا ستا په خوښه وکړي. د هغه کنټرول غواړي. انتخابونه دې ترې اخیستي دي، هر انتخاب خپل ورکوي. که دا درې علامې یا نښې په تا کې وي مشکل کېږي. مثلا چې هغه کس نه فکر دی ورسره یې مسیجونو پسې کوي، ته چیرته یې، کاشکې زما تر څنګ وای، زما ژوند په تا باندې روان دی، ته چې نه ژوند داسې دی او هغسې دی. نه پرېږدي چې بل چا سره خبرې وکړي. کله چې داسې حالت راشي مقابل لوری ورو ورو ستا نه ځان ګوښه کړي، ستا نه ځان لرې کړي. ځکه انسانان غواړي په خپله خوښه باندې ژوند وکړي او ته دومره محدودیتونه په هغه باندې لګې ته پې بوج کېږي. ته به ځورېږي چې هغه در سره اړیکې نه پالي او هغه باندې به ته بوجي. یعنې ته چې څومره ځان یو انسان پورې تړي او هغه ته نږدې کېږي هغه هم دومره فاصله اخلي له تا نه، همدومره فاصله پیدا کوي او ځان درنه خلاصوي. ځکه چې یو شی څومره ډېرېږي عادي کېږي او انسان ورسره خسته کېږي. په خلکو باندې ځان مه ډېروه. د لسګونه کسانو کیسې به مو اورېدلي، په کمنټونو کې به مو لیدلي چې خلکو ته لیکي د تعلق یا د زړه بایللو په ستونزه باندې اخته وي. ابن القیم ویلي څوک چې څومره یو شي پورې ځان تړي تعلق یې ورسره زیاتېږي، په همغه شي باندې همدومره په عذابېږي. تعلق یا ځان تړل دوه ډوله دي، یو طرفه یې بل دوه طرفه. دا دواړه یا هر تعلق چې اړیکو کې یي په مخالفت یا دښمنۍ بدلیږي. ډېر کم استثناءات لري چې د الله پاک په توفیق سره اړیکې بریالي کېږي. غیر د هغې نه ملګرتیا په تعلق یا اټچمنټ باندې بدلیدی شي خو برعکس نشي کېدی چې تعلق دې په ملګرتیا بدل شي. مثلا زه تا ته لاس در کوم، دا لاس ما لاس ونیسه، ته خپل لاس راکړې، دواړه ولاړ یو په یوه حالت کې. ته که دا خپل لاس کش کې زما نه لرې کړي، زه په ځای ولاړ یم، ته هم ولاړ یې. خو که زه تا ته لاس درکړم او ځان مې تا باندې تکیه کړی، که ته زما لاس خوښه کړې زه شاته غورځېږم، زما د غورځېدو لامل ته یې، ستا نه زما کرکه کېږي، ستا سره زما مخالفت پیدا کېږي. ولې؟ ځکه چې تا وغورځولم. په داسې حال کې ستونزه اصلي زما ده، ما په تا تکیه کړې وه. دومره تکیه په چا مه کوه چې لاس تر نه کش کړي ته وغورځېږي. همدا چې اړیکو کې کله کله یو څوک ځان یو طرفه کې اړیکې وشلي یا اړیکې کمې کړي، مقابل لوری اتومات په مخالفت او دښمنۍ باندې هغه اخلي. نه، ته باید د تمه ولري. انسانان د اختیار لري اړیکې در سره پالي که نه، ته اختیار لري چې اړیکه پالي که نه. ځکه دا په اړیکه زر شلېږي چې یو بل د غورځېدو لامل وي، په یو تن خو حتما وي. دا د انسانانو حق دی چې تا سره اړیکې پالي او که نه یې پالي. خو ستونزه ما کې ده چې زه په تا پورې ځان تړم، ځان مې په تا تکیه کړی، یا تا کې ده چې په نورو پورې ځان تړي. کله چې هغوی ځان لرې کړي وغورځېږي. د ښځې او مېړه ترمنځ دا تعلق بیا تر دې هم سخت دی. خورې ستا د مېړه ژوند یو کتاب دی چې د یوې پاڼې عنوان یې دی زما مېرمن. خو ستا ژوند بیا داسې یو کتاب دی چې تا عنوان ټاکلی دی زما مېړه. دا ستا لویه تېروتنه ده. برعکس که مېړه هم داسې کوي هغه هم تېروتنه ده. لکه څنګه چې د اړیکو ماهر یاسر الحزیمي دا خبره کوي او وایي چې انسانان په ژوند کې بېلابېل رولونه لري. زه درته دا موضوع لا نوره په ساده الفاظو تشریح کوم. انسانان بېلابېل مسؤلیتونه لري. مثال ستا مېړه، ستا خاوند د الله پاک بنده دی، د یو چا زوی دی، د یو چا ورور دی، د یو چا ګاونډی دی، د یو چا کلیوال دی، د یو چا ملګری دی، د یو چا ماما دی، د یو چا سره اړیکې لري،
د یو هیواد اوسیدونکی دی، وظیفه لري او مسؤلیت لري. دا ټول د ژوند د کتاب فصلونه دي. تم پکې یو فصل. اوس که دا ټول فصلونه ته لري کې او په یو فصل باندې را خلاصه کې، دا ټول مسؤلیتونه یو مسؤلیت ته راولي، دا ستونزه لري. برعکس میړه هم همداسې، که هغه هر څه پرېږدي، ستا ژوند هم یو کتاب دی، یو فصل دی ستا میړه. اما که میړه ته تمه لري چې ټول کتاب ته خو نشي کېدی. ته خپل کورنۍ ته، خپل خپلوانو ته، عزیزانو ته باید اړیکې ورسره وپالې، وخت ورکړي. اولادونو ته دي. ته خپل میړه ته داسې ګوري لکه ستا شخصیت چې ستا ملکیت چې یا میړه ته داسې ګوري. هر څه چې هغه غواړي یا ته غواړي یو بل باندې باید وکړي. ته په خپل میړه پورې دومره زړه تړلی چې هغه نوي ژوند دې نه کېږي. دا تعلق ته رواني ستونزې هم جوړوي، نور مشکلات هم درته پېښوي، ذهني ناقرارۍ درته پیدا کوي. ځکه انسان چې یو چا پورې ډېر زیات زړه وتړي، هغه مین وي، هغه تعلق ستونزه لري او عاشق هر څه له مخې لرې کوي تر څو خپل معشوق ته ورسیږي. دی دومره په سرعت او دومره په پټو سترګو رواني چې هر څه له شاوخوا لرې کړي، خپله کورنۍ هم خفه کړي، د خسر خیل هم خفه کړي، بل خلک هم تر دې چې هغه میړه خپل لاس ونیسي یا برعکس. او بالاخره چې کله هلته رسیږي پوهېږي چې دا خو هر څه اشتباه کړي، ټول خلک یې د لاسه ورکړي او هغه هدف نه پوره کېږي. ځکه چې دا ممکن نه دی چې ټول مسؤلیتونه دي یو مسؤلیت ته راټول شي. بله خبره کوي، وایي چې هر انسان په ټولنه کې یو ځای او یو موقف لري. ځای او موقف بدلیږي، را بدلیږي. مثلا ته په یو اداره کې رئیس یې، لومړی درجه کس، په کور کې عادي کس، د ورونو په قطار کې ته مثلا اخیر ورور، مور ته زوی، پلار ته زوی، ملګرو ته عادي مجلسونو کې ناست ته عادي کس. دغه کس نه چې په دفتر کې لومړی کس. ته باید تمه ونه لري چې په هغه ځای کې دغه احترام وشي چې په دفتر کې کارمندان ته کوي. ته مثلا پانتون کې استاد میرمنې ته میړی، ته باید دلته د استادۍ خوی ونه کې میرمنې سره دی. ته به هر یو لوړ موقف لري، خو پلار په مقابل کې دا مرتبه. همداسې هر ځای انسان که هر څومره موقف لري، خو موقفونه بدلیږي، را بدلیږي. که ته دغه ذهنیت ولري، ژوند ډېر اسانه کېږي او هر چا سره به دې اړیکې خوندورې، سالمې، ذهن به دې ارامي، ژوند به دې خوندوري. نو دا ویډیو پای ته ورسېده. 3 ساعته پادکاسټ د فنجان په نوم دغه پادکاسټ چې کیف تنجح العلاقات عنوان دی، د یاسر الحزیمي دغه خبرې ان شاء الله چې ګټورې وي او که غواړئ چې نور دوستان مو ترې مستفید شي، خلکو سره شریک کړئ. ان شاء الله نورې ویډیوګانې به په دې برخه کې کوو. موږ تاسې په دغه کامیابو اړیکو باندې کامیابه ژوند لرلی شو. موږ ته دعا کوئ. ښه وخت. السلام علیکم ورحمت الله.